بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته په اکسل کې د شیټونو ترمنځ د لینک جوړولو طریقه ښیم چې مثال نتایج جوړوئ. نتایجو کې د نومونو لیست دی. تاسې د نومونو په لیست کې کار کوئ او غواړئ چې دا لینک شي د نتایجو د شیټ سره چې ډایرکټ نتایجو فارمټ ته دغه لیست د نومونه راشي. د دې د جوړولو طریقه به نن تاسو ته وښیم. ډیره اسانه او ساده طریقه ده. لومړی راځو دلته نومونو لیست ته. که چیرته غواړئ تاسې دا نومونه راوړئ، مثال زه غواړم د دې شمارې نه شروعاً تر د ښوونیز کال پورې دغه ټول چې دی مسلسل دي، نو دې ځای نه راځو کاپي وهو. کاپي نه وروسته نتایجو ته راځو. نتایجو کې چې دا کم سیلونه زه غواړم تغییر کړم، په دې رایټ کلیک کوو، سلیکټ کوو، رایټ کلیک کوو او دلته وهو پیسټ لینک. دا د یو شو. دا مو کلیک کړ، دلته به رایټ کلیک وکړو، پیسټ لینک. دا پیسټ لینک شو. اوس راځو همدغه چې دی په دې دویمه باندې هم داسې رایټ کلیک پیسټ لینک. راځو دې خوا په دې ټولو کې مطلب چې تاسو سره څومره موجود دي رایټ کلیک وهئ پیسټ لینک. هلته خو ما یو نوم راځي، خو زه تاسې ته اوس طریقه ښیم چې بیرته به یې څنګه تغیروئ. رایټ کلیک پیسټ لینک، رایټ کلیک پیسټ لینک، دلته رایټ کلیک پیسټ لینک. همداسې دلته هر یو کې رایټ کلیک کوئ، پیسټ لینک وهئ. اوس موږ سره دا 12 نفر دي، 12 وارو دپاره زه دا برابروم. رایټ کلیک پیسټ لینک، دا برابر شو. خو که تاسې وګورئ هماغه اوله شماره راځي یا صفر راځي، ځکه نومونو لیست کې دلته شماره نشته. زه به دلته 1 ولیکم، تاسې به وګورئ په نتایجو کې به ټول 1 1 1 راغلی. اوس د دې تغیر کولو لپاره څنګه کوو؟ لومړی خو د لومړی شماره تاسې به راشئ په دویمه شماره کلیک کړئ، دا A4 دی. دلته ګورئ که چېرته راشو دا زمونږ رو په نتایجو کې دا A4 ده. ګوره A نه شروع او 4 څلورمه رو ده. نو دلته راځو نتایجو کې په نومونو لیست کې همداسې مثال دویم نوم په A5 کې دی، دریم نوم په A6 کې دی، څلورم نوم په A7 کې دی. نو اوس راځو دغه لینک کې چې دی دې ځای کې د ادرس تغییروو. A5 ورکوو، مثال دا زموږ شو A5. ګوره A5 کې دویمه شماره ده. اوس همدا صرف کاپي د دې اخلو، رایټ کلیک کوو او دغه ټول سلیکټ کوو، په دې رایټ کلیک کوو، پیسټ فارموله وهو، پیسټ فارموله. کله چې تاسو پیسټ فارموله وګوره، دویم نوم امین الله دی. تاسو که راشئ نومونو لیست کې دویم امین الله تر دې ځای پورې دا ټول راغی. همداسې راځي دریمه رو. اوس دریمه رو کې چې دی موږ سره څوک دی، دریم چې دی دې ځای نه راځي د دې نوم تغیروئ. دلته چې دی دا پیسټ شوی نه دی، زه به راشم دا به کاپي کړم، کاپي او دلته به رایټ کلیک وکړو، پیسټ فارموله. ګوره دې باندې شپږم نوم راغی. دلته چې دی زموږ A5 دی، دلته چې دی A6 دی. دې ځای نه به دا ورته تغیر کړو A6. دا مو چې کله تغیر کړو ګورئ دریم شو. دا به کاپي کړو، کاپي نه وروسته به دغه ټول سیلونه سلیکټ کړو، رایټ کلیک پیسټ فارموله. ګورئ دریم نوم که چېرته وګورو انوار الله دی، انوار الله ایوبي. همدارنګه راځئ بیا څلورم چې دی دې ځای نه تغیروئ، بیا موږ دا A6 ورکړه، دا به A7 شي. دلته به راشئ A7، دا به انټر کوئ. کله مو چې انټر کړئ ګورئ څلورمه شماره راغله، دا به کاپي کړئ، کاپي نه وروسته به دا سلیکټ کړئ ټوله، رایټ کلیک پیسټ فارموله، څلورم نوم به راشي. اوس که چېرته مونږ راشو نومونو لیست کې، زه غواړم مثال دغه څلور نومونه مونږ راوړل، زه دا اوس ډیلیټ کوم تر دې ځایه پورې ډیلیټ. تاسو وګورئ هغه نومونه چې دی خانې سپینې پاتې شوې. څلورمې شمارې مو پرېښې دي، شمارې پاتې دي او دا نور چې دی سپین پاتې شول. که بیا راشو دې ځای نه، مثال زه غواړم فرضاً دې ځای نه یو نوم زه ور کاپي کوم، یو څو نومونه څلور، دا به سلیکټ کړو، دا به کاپي کړو. کاپي نه وروسته به دلته به زه رایټ کلیک کوم، پیسټ ویلیو دی. تاسې اوس وګورئ رحمت الله، زین العابدین، سلیم او سلیمان دا نومونه به راغلي. رحمت الله، زین العابدین، سلیم، سلیمان دا راغله. همدارنګه اوس راځو د دې نمرو ته. نمرو طریقه یې څنګه ده؟ را به شو نومونو لیست ته،
ګورئ دلته موږ سره جدول دی دې کې د لسم ټولګي څلور نیم میاشتنۍ ازموینې نمرې دي زه راځم دې ځای نه صرف دغه یو سیل چې د تفسیر شریف دی دا زه کاپي کوم کاپي دلته راځو نتایجو ته نتایجو کې چې دی اول شماره وه دې کې رایټ کلیک کوو پیسټ لینک ووهو صحیح شو یا که چیرې داسې نه کوئ دا ټول سلیکټ کوئ دې ځای نه رایټ کلیک وهئ او پیسټ لینک وهئ اوس دلته به یو کار وکړئ چې دا ټول به بیا سلیکټ کړئ سلیکشن هم چې وکړو دا به کاپي کړئ کاپي نه وروسته به دلته راشئ په دې باندې به رایټ کلیک کړئ او پیسټ لینک هغې کې چې څه نمرې دي ګوره ټولې به راشي دویمه خبره دا ده اوس کلنۍ نمرو ته راځو نمونې لیست کې به تاسې دې خواته راشئ چې کلنۍ کمې نمرې دي کلنۍ نمرې به تاسې را پیدا کړئ دې خوا به راشو دې ځای نه ګورئ کلنۍ نمرې شروع دي دا به سلیکټ کړو تر تهذیب پورې کله مو چې سلیکټ کړئ دا به کاپي کړو کاپي نه وروسته به دلته نتایجو ته راشو نتایجو ته چې رالو بیا به دا سلیکټ کړو سلیکشن نه وروسته به په دې کې رایټ کلیک وکړو او پیسټ لینک به ووهو اوس دا زمونږ جوړ شو دې ځای نه راځو دا به سلیکټ کړو سلیکشن نه بعد چې دی زه راځم دا کاپي کوم کاپي نه وروسته چې دی لاندې راځو رایټ کلیک صرف کوئ پیسټ فارموله وهئ صحیح شو رایټ کلیک او پیسټ فارموله دا کار مو وکړو اوس تر دلته راځئ تاسې چې دی دې ځای کې کولی شئ چې مثال دې ته ادرس ګوره دا AQ4 دی دا N4 دی AQ4 دی تاسې راځئ دلته ګوره دا اته راغی دلته مطلب مونږ ته چې دی راخیستې د کم نمرې دي څلوېښت نهه دېرش دا د بل دي زه راځم دا ورپسې چې دی دلته مونږ ګورو زمونږ A5 دی نو دا ورته زه څه کوم A5 کوم صرف چې دی دغه ورته تغیروم A5 N5 همدارنګه راځو دې ته چې دی AQ اته دی ورته دا تغیروم څو AQ5 انټر یې کوئ اوس دغه سلیکټ کوئ کاپي نه وروسته چې دی دا ټول به سلیکټ کوئ سلیکشن نه وروسته رایټ کلیک پیسټ فارموله اوس چې هلته څه نمرې دي هغه دې کې راځي ګورئ دغه دوه نمرې چې دی زه لرې کوم مثال دا دوه چې دی دا مونږ اوس راوړو دا زه ډیلیټ کوم ډیلیټ د کمې نمرې د کلنۍ نمرې ما ډیلیټ کړې تاسې وګورئ کلنۍ نمرې چې دی د دم صفر شوې د رحمت الله اول شمارې او د دویم هم چې دی صفر شوې دلته اوس نمرې نشته دی همدارنګه که چېرته راشو د چارنیمه نمرې چې دی د صفر کړو دلته به راشو د چارنیمه زه غواړم چې صفر کړم دا به سلیکټ کړو ډیلیټ او دلته به اوس راشو تاسې وګورئ دا هم چې دی صفر شوې څه نمرې سلیکټ نه دي دې خواته دا به هم سلیکټ کړو او لرې به یې کړو ډیلیټ اوس تاسې وګورئ دې ځای کې چې دی ټولې صفر شو خو اوس یو خبره ده که چېرته مونږ دلته راشو دلته دا شمارې یا نومونه چې دا ډیلیټ شي دلته صفر راځي ته وایې چې دا دې خالي پاتې کېږي نو تاسې به یو کار دا وکئ دلته به راشئ دې دپاره به تاسې دلته اف فنکشن نه استفاده وکئ دلته به دې ځای کې د ایکول پسې چې کوم دی ایکول پسې به تاسې ولیکئ اف که چیرې دا نومونو لیست څلورمه خانه دا مساوي نه وه د خالي سره نو کامه همدغه N4 ادرس ورته ورکړئ N4 کې چې څه دي دا راوړه او که بیا خالي وه مساوي شوه د خالي سره بیا یې خالي پرېږده انټر یې ولې اوس خالي پاتې شوه همدغه فارموله چې دی تاسې کولی شئ په دې ټولو باندې داسې ډریګ کوئ یا کاپي کوئ اوس دلته راځئ دې ځای کې هم همدغه فارموله کاروئ دا کنټرول سی سره مې کاپي کړه دلته رایټ کلیک کوم پیسټ فارموله دا مې فارموله مې راوړه او دلته ګورئ N4 دلته N5 دلته هغه زمونږ ادرس چې دی تغییر کړ هغه ادرس چې زمونږ AQ دلته او دلته هم چې دی AQ ګورئ که دا اوس انټر کړو هغه سیل هم زمونږ خالي دی AQ څه دی AQ چې دلته راځو زمونږ چې د کمې کلنۍ نمرې دي هغه د AQ سیل نه شروع دي دلته راځئ ګوره AQ څلور نه شروع دي نو په دې طریقې سره تاسې بیا کولی شئ چې کوم سیلونه خالي اوس دا کاپي کوم کاپي او دا کم چې دی ټول زمونږ مضامین دي دې باندې پیسټ کوم اوس ګوره دا خالي شو کوم یو چې تاسو نمرې ولیکئ فرضاً زه راځم د دې چارنیمه کې نمرې لیکم داسې مثال تفسیر دی
زه پکې نمرې داسې لیکم. سال 40 نه باید زیات نه وي په څه کې دلته فرضاً لیکو چې 40 او 38 شل دا نمرې مو لیکلې. اوس که چېرته راشو په رقم کې چې نمرې شته هلته به نمرې راشي. دلته دا شرط کې چې دی مونږ غلط کړی دی دې کې به وګورو فرمول لږ اشتباه شوی دلته N4 چې دی N4 په ځای به تاسې دلته راشئ نومونو لیست ته دلته به کلیک وکړئ چې دا د نومونو لیست ورسره راشي. ورې که اوس یې انټر کړو دلته به نمرې راشي. همداسې دلته هم دلته به دا به چې دی دلته به راشو داسې طریقې سره مساوي اف که چیرې دلته به راشي نومونو لیست ته کومه خانه غواړئ دلته راځو د کلنۍ نومرو ته که چیرته دا خانه دا ناټ ایکول خالي سره وه نو کامه بیا راځئ دلته نومونو لیست کې چې هر څه وي دا راکړه او که نه خالي وه نو بیا موږ ته دا هم خالي پرېږده انټر یې کړئ. ورې اوس پکې 15 همدا فرموله چې دا زه کاپي کومه کاپي نه وروسته چې دی تاسې راځئ په دې ټول باندې رایټ کلیک کوئ او دلته فیسټ فارموله وایي. ګورئ کوم کې چې شته دونه رایټ کړل او کوم کې چې نشته هغه یې خالي پرېښوده. اوس زه راځم مثال دغه د انګلیسي او د نورو مضامینو ته هم زه نمرې ورکوم یا دلته راځم په دې 10 ټولګي کلنۍ نمرې چې دلته زه نمرې ورکوم فرضاً نمرې ورکوم داسې تاسې اوس وګورئ هلته به اتومات نمرې اول شماره کې چې دا دی راغلی اتومات او کم کې چې خالي دي نمرې نشته هغه همدلته هم خالي پاتې دي. همداسې په دې طریقې سره نومونو ته هم تاسې کولی شئ چې لینک برابر کړئ ډېر په اسانۍ سره. نو دا و د نتایجو د شیټونو د لینک کولو طریقه. هیله ده چې پوه شوي یاست.